نن کلاس کې مونږه باقاعده چې کوم کنفیګریشن او نور کوم ریلیونت ټاپکس پاتې دي ډي سی پی سره هغه مونږ ګورو ښه زرا زما سرور مینیجر ته او کدی کې مونږ ګورو ډي سی پی انسټالیشن الریډي مونږ سره کمپلیټ دی دین نو دا یلو سمبل له پدې کلیک کړئ کمپلیټ ډي سی پی کنفیګریشن دلته کریټ د فالوینګ سکیورټي ګروپس دا دوه ګروپس جوړیږي او دا تورایز کیږي دا کار تاسو اوس کول غواړئ بس نیکسټ کړئ او دینه بس باندې کلیک کړئ کمنټ دا به شي کلوز کړئ یو کارو شو یو فیل شو خو دا خیر دا ګورو دینه بس تاسو راشي ډي سی پی ته او را بشي تاسو خپل ډي سی پی سرور ته فی الحال دا زلک انا تورایز کومه ها ګورئ یو آی پی ورژن 4 لحاظ سره کنفیګریشن دی چې تاسو پرفارم کړئ او دین علاوه بل موږ سره د آی پی ورژن 6 لحاظ سره کنفیګریشن دی چې تاسو ډي سی پی سرور کنفیګر کړئ فی الحال موږ آی پی ورژن 4 یوز کوو نو موږ به د آی پی ورژن 6 لحاظ سره کنفیګریشن کوو الریډي یو سکوپ جوړو دا ما ختم کو بای ډیفالت به تاسو ته داسې ښکاري سرور آپشنز دي پالیسیز دي او فلټرز دي نو موږ راځو اول سکوپ جوړو یعنی سکوپ نه معنا دا ده چې ډي سی پی سرور ته رینج اف آی پی اډرسز خایو چې دغه رینج اف آی پی اډرسز نه به ته کمپیوټر ته آی پی اډرس اساین کړي چې کوم موږ په خپل نتورک کې استعمالو نو دلته به زه رائټ کلیک کوم او سبا سلیکټ کوم نیو سکوپ دا سمپل ویزټ راشي دا نیکسټ کوي دلته کې تاسو سکوپ ته نوم ورکړئ مثال په تور ما ورکو نایس any name کې دی شي خا دین راوسره ډسکرپشن ورکوي دا هم پاسبل دی نیکسټ دلته تاسو خو سٹارټ آی پی ایڈریس او اینڈ آی پی ایڈریس یعنی دا کم آی پی ایڈریس نو اخلا تر کم آی پی ایڈریس پورې بدا سرور کمپیوټر ته ورکوي آی پی یعنی دا شروع آی پی خو او اخیری آی پی بیا خو نو زه بدل تور کم 192.168.100.1 اور تر کم زی پورې زغوارم 168.100.254 یعنی د یو نه تر 250 پورې با کمپیوټر آی پی ایڈریس ورکړي کمپیوټر ته بدا کرے د پدا کلاسی کې کې دي شدي نه زیات خو کې دي نشي دا هو کلاسی سپیسیفیکیشن دی دا خو ګور نه لاندې ګور 255 کلاس بی ورکه بیا غي پراپر تو کنفیګریشن کول شي یعنی څومره بیٹس د نتورک د پاره دي دا سب نت ماس نه خي 24 بیٹس د نتورک د پاره کنه کلاس سی کې کهي دې درنه دا خبره ها دین علاوه سٹارټ آی پی ایڈریس او اگین بیا اینڈ آی پی ایڈریس ته خو دلته دا سٹارټ او اینڈ د کوم لحاظ سره دی add exclusions and delay دلته کې اولنې چې کوم دا سٹارټ خي او اینڈ خي دا د ایکسکلوژن لحاظ سره دی ایکسکلوژن معنا هغه ایڈریسز زه غواړم چې ډي سی پی سرور دی نه اساین کړي نه دی ورکړي پس کوپ کې خوشتا خو زه غواړم چې ډي سی پی سرور دی کمپیوټر ته نه ورکړي مثال په تور دا ځان ته یو قسم لا ریزرو کول غواړم یا دا مخکې نه ما سره په نتورک استعمال کیږي یا زبدا رستو بیا په خپل نتورک استعمالوم نو زه غواړم چې دا د ډي سی پی سرور چاته ورنه کی نو دا هغه رینج خو تاسو 192.168 دا سه فرضي ما واغستو خو دا به تاسو خپل معلومي چې څنګه رقم غواړي دوه وی یو سل آتش پته سل اور لس یعنی د یو نه واخله تر لسو پورې ما دلته کې او خو دل چې تبا د آی پی اډرسز نه ورکې اولنې چې کوم آی پی اډرس ډي سی پی سرور ورکې دا به د یو لس نه سٹارټ کیږي دا بندیز مولا ګورو
شته صحیح خدا بندې شو رو چې دا بنه ورکې یو لسم نه بده سٹارټ اخلي او تر اخرانه 250 کنه آی پورې دوزي دا تاسو دا سم کولای شئ چې کوم هغه سٹارټ او اینڈ دی کنه اول کې مو ورکو الته کې تاسو دا یو لس نه سٹارټ واخلئ نو اتوماتیکلی چې کوم ته نه غواړي هغه سو شو ایکسکلود شو یا کال ته نه ورکې دلته هم ډیفاین کا بدلته کې دی سبنیټ ډیلی ان ملي سیکنډز اوس ما سره ګوره دا یو ډي سی پی سرور دی دا څنګه هم کې دی چې ما سره یو بل ډي سی پی سرور وي نو په هغه وخت کې به زموږ ضرورت څه راځي سبنیټ ډیلی ته راځي یعنی زه غواړم چې یو ایز ا پرایمري یا اکټیو ډي سی پی سرور کارو کې بل د هغه سیکنډري غونډه کې کارو کې یعنی ګوره زه غواړم چې کلاینټ ته د ریسپانس یا آی پی اډرس اولنې ډي سی پی سرور ورکړي دا دویم دی داغه نه پس بیا ریسپانس ورکړي که چرته اولنی هغه ته ریسپانس ورنکو نو بیا تاسو په دویم ډي سی پی سرور کې دا ډیلی سره یو ټایم ورکړي مثال په تور 10 ملي سیکنډ ورکړي 20 ورکړي ډیپند کوي نو بیا به اول ریسپانس د چا وی هغه ډیسکور پیکټ تا دا اولنی ډي سی پی سرور خو هغه کې به دا 0 وي په دویم کې به تاسو دا سو کوي لاس یا شل یا چې حساب سره کوي خو د دې فل حال مونږ ته ضرورت نشته ما اس اټیس پر خو خدا دې مقصد لپاره استعمالېږي دینه پس نیکسټ کې ها دینه پس بیا مونږ ته د لیز وخت خي چې څومره ټایم د لپاره به د ډي سی پی سرور آی پی اډرس ورکړي نو بای ډیفالت مونږ سره اته ورځې وي خدا به زموږ ضرورت مطابق دا چې مونږه د منټونو لحاظ سره ورکو او کدا غنټو لحاظ سره ورکو دا دلته تاسو بیا ډیفاین کولای شي خو ما عمدغه شانتي پرې خو دینه پس بسو کو نیکسټ بکو ها پدې ځکه اوسمنه دا غوښتنه کوي چې تکم ایڈوانس آپشنز دي یعنی مثال په تور ستاره راوټر کم یو دی ډي ان اس سرور کم یو دی وین سرور کم یو دی د هغه سیټینګ خودل غواړي نو بیا تاسو کا یس آپشن سلیکا دا رستو هم کې دی شي خو کته غواړي نو دا هم خو یادلته نو زه بسو کما یس بپریدم نیکسټ اوس ګیټ وی یعنی راوټر آی پی صدا فل حال هم سره راوټر ان نه دی خو مثال به تور ما یو آی پی اډرس ورکو او زه د آی پی اډرس هم د سرور ورکوم چې زما ګیټ وی کم یو دی دا دی دا کلاینټ لپاره به ګیټ وی سی وی دا وي کبل آی پی اډرس یې هغه اډ کا کبل یې هغه اډ کا دا ډیپند کوي دینه پسو کوي نیکسټ زمون دا ډومین نوم څه دی نو بخپله که تاسو ګورئ دی ډومین نوم اغسته دی که مثال په تور دا نیوي ته چې نه دا خو په بل ډومین کې ما بیا هغه نوم ولیکئ او که تاسو ګورئ دلته د ډي ان اس سرور چې کوم آی پی دا هم دا اغسته ده دا به زه ختمه کړم نو ځکه دلته د سرور نوم ولیکم کنه مثال په تور ځلی کوم سرور 01 او دلته ریزالف هو ما آی پی اډرس خپل راځي دا بس وکي اډ وکي صحیح ده یس دنه علاوه کبل ډي ان اس سرور وی بل ډي ان اس سرور هغه هم تاسو اډ کولای شئ دنه بس نیکسټ کې وین سرور کې وی دا هم تاسو ډیفاین کولای شئ خو فل حال خو وینز موږ سره نشته نو دا به همداسې پرېږدو نیکسټ به کوي دینه پس د تاسو ته وایي چې دا سکوپ اکټیویټ کې یعنی دا خو جوړ شو خو ته غواړې چې دا کار شروع کړي نو دا به تاسو څه کوي یس که زه غواړم چې یکدم د کار شروع کړي یس کوي نیکسټ فینش دا موږ سره سکوپ راغله جوړ شو اوس دلته کې دا سره لا مخ کاری کنه دا سمانه ورګي چې موږ سره سرور اتورایز نه دی او پرون تاسو ته ما دا اتورایز خبره کړې و چې ولی صحیح ده نو مایکروسافټ انوایرنمنت کې ما یا اکټیو ډایرکټری چې کوم انوایرنمنت دی پدې کې وو مداخله مخه اتورایز کوو نو دې لپاره به مو په سرور رائټ کلیک وسبو کو اتورایز ریفریش کړئ تاسو ښکته چې ګوره دا سمبل شو دا گرین شو سکوپ کې تاسو سره شي اډرس پول دی نو اډرس پول کې چې کم اډرسز مونږه خودلې دي هغه هم ښکارا کیږي او کم اډرس چې مونږ ویلي چې ډي سی پی سرور باندې ورکې بل کمپیوټر ته هغه هم ښکاری دین علاوه اډرس لیست کې مونږ ته هغه اډرسز بخکاری چې دی ډي سی پی سرور نور کمپیوټر ته ورکړي نو فل حال خودلته کې مونږه اډرسز نه ګورو نو زه فل حال مونږه سو کلاینټ کمپیوټر ته او الته کې د آی پی اډرس کنفیګریشن سکو اتوماتیک کو او بیا دلته راځو ګورو چې په دې کې مونږ ته کم آی پی اډرس ډي سی پی اساین کې هغه ښکاری کنه ښکارا کیږي
او دینه پس بیا فردر نو ټاپک طرف ته ځو. اوس دلته تاسو ګورئ مونږ ته یو کمپیوټر خی 906 او دته ډي سي پی سرور آی پی ایډرس اساین کو 11 ولې اساین کو چې مونږ په ایکسکلوژن کې کم یو پورې خودلې دي 10 پورې او دلته کې د دې لیز ایکسپایریشن هم خی او یونیک آی ډي هم هي. یونیک آی ډي نه معنا کم چې د نیټورک کارت ایډرس ته د دې کمپیوټر هغه ښکارا کوي. دې پورې پېښ وي. ها دین علاوه بیا د کنفیګریشن لحاظ سره مونږ سره راځي ریزرویشن دا معنا ورکوي چې مونږ غواړو کله هم یو کمپیوټر د ډي سی پی سرور نه د آی پی ایډرس غوښتنه کوي نو دا ډي سی پی سرور به همیشه له هغه ته کم آی پی ایډرس ورکوي چې کم مونږ په ریزرویشن کې وخایو. یعنی مثال به تور یو سرور دی او زه غواړم چې دغه سرور کې آی پی ایډرس زه اتوماتیک کنفیګر کړم خو د سرور دی همیشه له هغه سیم آی پی ایډرس وي. نو د لپاره بیا موږ کولی شو چې ډي سی پی ته راشو او په ډي سی پی کې ریزرویشن انتخاب. نو ریزرویشن کې بسی چې کله هم هغه کمپیوټر لیز ایکسپایر کیږي او دوباره هغه رینیول کوي یا دوباره ریکوست کوي نو هغه ته به همیشه له ډي سی پی سرور هم دغه یو آی پی ورکوي بل آی پی ایډرس به ورته نه ورکوي. نو بس هم دغه چې کله ریکوست وکړي دوباره به هم دغه ملاويږي بل نه. دا شانتي دا ډیرو کمپیوټر د پاره تاسو کولی شئ. یو طریقه خو دا ده چې مونږ رائټ کلیک کو پر ریزرویشن باندې نیو ریزرویشن دلته نوم ورکو بیا یو آی پی ایډرس زوخه خو ډي سی پی سرور ته بسنګ پته لګي دلته به تاسو د کمپیوټر ماک ایډرس خای فزیکل ایډرس بخای. ٹھیک ده. نو یو طریقه دا سي ده اسانه طریقه څه ده چې مثال په تور ګور اوس ما سره دا ایډرس ته دا ایډرس لیز دی او زه غواړم چې دا ایډرس ته کمپیوټر دغه ساری ډي سی پی سرور چې کوم دی عمده لپاره دا ریزرو کی. نو په سرور 2012 انوایرنمنت کې موږ سره دا سشتا چې موږ په هغه ایډرس باندې کوم چې الریډي لیز دی او زه غواړم چې دا د ریزرو شي رائټ په کلیک کوي دلته سو کوي اډ ټو ریزرویشن. نو زګوره دا سرور 02 دی کنه زه غواړم چې کله ډي سی پی نه دی غوښتنه کوي چې ما ته آی پی راکاو په دې به همیشه لوم دا ایډرس ورکړي. مزه به رائټ کلیک کوم او زه به کوم اډ ټو ریزرویشن کته تاسو ګورئ دا آی پی ایډرس دلته موږ سره په ریزرویشن کې راغلو کوم چې نور آپشنز موږ په ډي سی پی کې کنفیګر کړو هغه هم د سره اتوماتیک لاره دلته کې تاسو ګورئ اکټیو. نو سرور 02 چې کوم دی دا کله هم غواړي چې ماته د آی پی ایډرس راکړي نو دا به همیشه لته ملاوي پېښ ولې کنه. خادین علاوه دلته کې تاسو یو ایډرس ګورئ او دې ایډرس ته د لیکلي دی بیډ ایډرس. زبر دا اکشن پینل ختم کوم دلته به تاسو ته دا وښیم ګوروس 12 یو ایډرس دی د 12 ایډرس لپاره دنه غوښتنه وشوه ډي سی پی سرور نه چې ما د ایډرس راکا خو ډي سی پی دا معلوم کړ ډیټیکټ کړ چې دا ایډرس خو مخکې نه په نیټورک کې استعمالېږي. نو دلته کې د خپل دغه کې سو لیکل پالیس کې بیډ ایډرس مطلب ما په سکوپ رینج کې هم خود لیدې خو مخکې نه دا په نیټورک هم استعمالېږي. نو دې سیسته به هم تاسو خیال کوئ نو چې کله دا ایډرس دا شانتي ایرر تاسو درکې دا بیا تاسو سو کوي سیټ کوي یا خو ایکسکلوژن کې واچوي یا چې کم کمپیوټر ته تاسو سټیټیک ور کنفیګر کړی دی الته کې بیا اتوماتیک چې دا مسله سو شي حل شي. اذروایز تاسو ته ډي سی پی سرور دا مشکل خي. ٹھیک ده. نو دا د بیډ ایډرس ریزرویشن خبره شو. ها دین علاوه تاسو کو ګورئ موږ سره سکوپ آپشنز دي مطلب سکوپ آپشن اوس موږ کنفیګر کړل چې راوټر څه دی ډي ان ایس څه دی ډومین نیم سیستم څه دی. دین علاوه پالیسیز موږ ډیفاین کولای شو دغه شانتي سرور آپشنز دي دا تاسو هم کنفیګر کولای شئ چې راوټر زوم کم یو دی یا مثال په تور ډي ان ایس سرور نیم سرور زوم کم یو دی یا دین علاوه نور دا شانتي چې کوم ریلیونت معلومات دي هغه تاسو دلته نه هم کنفیګر کولای شئ. دا د سرور له سره به خاص سرور مینز اوورال پورا آی پی ورژن 4 دی او آی پی ورژن 6 دی. سکوپ چې کوم آپشنز دي دا د سکوپ له سره دي او ریزرویشن د ریزرویشن له سره دي. دین علاوه دلته کې دا پالیسیز چې دا د اوورال سرورز له سره دي. البته فلټر چې کوم ګورو دا هم موږ دلته کې لګولې شو خو دا هم سرور له سره کې دي شي. فلټرز دا معنی ورکي چې کم کمپیوټر ته غواړي چې ډي سی پی سرور دی آی پی ایډرس ورکړي یا کم کمپیوټر ته غواړي چې ډي سی پی سرور دی آی پی اساین نه کړي.
نو کومه الاو تر شو او مثال په تور زه رائټ کلیک کوم او نیو فلټر نو دلته کې به زه یو کمپیوټر میک ایډرس ورکړم مثال په تور دا یو میک ایډرس مولی کلو صحیح ده دا ما ډیفاین کو اوس دغه کمپیوټر ته به ډي سی پی سرور آی پی ایډرس ورکړي د دې نه علاوه نور کمپیوټر ته به آی پی ایډرس دا نه ورکړي یعنی یو قسم لا دا کمپیوټر بس ما الاو کو د ته اجازه ورکړي چې ته خپل آی پی ایډرس د دې نه علاوه چې نور څومره کمپیوټر دي هغه ټول ما سوکل باندې کړ البته موږ داسې کولای شو چې ډینای ته زرا شمه او په ډینای کې زه خمه چې دې کمپیوټر ته آی پی ایډرس مو ورکوي دا یو میک ایډرس دی نو چې کوم میک ایډرس ما دلته واچو دغه کمپیوټر ته به آی پی ایډرس نه ورکړي کیږي د دې علاوه چې نور څومره دي هغه ټول ته آی پی ایډرس ورکړي کیږي د دې جوړولو اسانه طریقه دا هم ده چې کوم تاسو پر ریزرویشن کې اوسو کته ګور ایډرس لیست راشه اوس مثال په تور زما چې دغه سیستم ته به کوم چې دا فزیکل ایډرس ته یونیک آی ډی نه مراد هم دا فزیکل ایډرس ته میک ایډرس دته دی ډي سی پی آی پی نه ورکړي نو بس تاسو په رائټ کلیک کړئ او سو کوي ایډ ټو فلټر نو الاو ته چوي الاو باندې کلیک کوي کنه ډینای کیا چوي نو ست باندې کلیک کوي مثال په تور دا ما ډینای کو یعنی ګوره کې دې شي زه غواړم چې کم آیفونز دي یا مثال په تور کم سمارټ فونز دي دا زما ډي سی پی سرور نه آی پی ایډرس اخلي یا مثال په تور آی پیډز دي ټابلیټ پی سی دي داخلي زه غواړم چې دا بلاک دا هیڅ ضرورت نه لري چې زما نتورک ته کنیکټ شو انټرنیټ یا نتورک باندې خپل نور کمیونیکیشن وکړي فار د ټایم بین ما دا کمپیوټر انتخاب کو ډینای تاسو اوس وګورئ چې دا ایډرس موږ سره پډې نه کې راغلی دی پېښ ولې کنه نو دې کمپیوټر ته به ډي سی پی سرور آی پی نه ورکړي دین علاوه تاسو دا سه هم بلاک کولای شئ چې زه پډې نه باندې رائټ کلیک کوم او یو مخصوص کمپنی میک ایډرس تاسو بلاک کړئ یعنی مثال په تور ځلی کوم C2 دا خو باندې تاسو پته چې 24 بیٹ سره ریپرزینټ کوي یو وینډر سره ریپرزینټ کوي کنه مثال په تور ما سه یو ایډرس واغستو C2 A3 اس ایگزامپل ما واغستو اخره کې تاسو سولې کوي سټریک او دا سو کوي 8 کوي نو اوس چې کوم اولنی دا سلور ډیجټس دي د دې مطابق چې د کومې کمپنی یو فزیکل ایډرس جوړیږي هغه ټول کمپیوټر ما سو کې بلاک مې کې یا څومره چې هغه ډیوایس دي چې د هغه میک ایډرس C2A3 سره سٹارټ کیږي هغه ته به د ډي سی پی سرور آی پی نه ورکړي نو دا څه هم تاسو کوي شي نو دا ډیپند کوي تاسو ریکوایرمنٹ ضرورت له سره دا دوه ماسو کړ ختم نه کړ ٹھیک ده دې پورې پېښوي ها سرور څه آپشن دي آپشنز د معنا دا د ګوره ستار راوټر کم یو دی ډي ان ایس سرور کم یو دی یا مثال په تور وین سرور کم یو دی یا دی علاوه نور ریلیونت معلومات نو چې کله مونږه سکوپ کنفیګر کوو هغه کې مونږ غوښتنه وکړه چې ماته راوټر وخایا ډي ان ایس وخایا وین سرور سیټینګ وخایا نو هغه آپشن تاسو را اتوماتیکلی دلته راشي کته الته دا آپشن کنفیګر نه کینو ماته ته چې دلته راشه دلته نه کنفیګر کسه مشکل نشته کنفیګر آپشنز دلته نو خای چې ور زما راوټر کم یو دی د راوټر نوم خایا او دلته آی پی ایډرس ورکا یا مثال په تور ورته چې ورا زما ډي ان ایس سرور دا یو دی نو دلته راشه ډي ان ایس سرور انتخاب کا او د ډي ان ایس سرور آی پی ایډرس وخایا پوښ ولګا نه نو کس کم سیټینګ هغه وزټ کړاتل هغه ترستم کولای شي د کې څه مشکل نشته ٹھیک ده ها دین علاوه پرون یو ټاپک پاتې شو ما چې دا به درته بیا پریکټیکلی چې کله کنفیګریشن کوو هغه کې به خېما او دا د ډي سی پی ریلی ایجنټ له سره نو دلته ډي سی پی ریلی ایجنټ له سره ځان پوي کوي چې دا سمانه ورکي ګوره موږ مثال په تور یو نتورک لرو او په دا نتورک کې موږ سره ډي سی پی سرور موجود دی دا زموږه ډي سی پی سرور دی دلته چې کوم کمپیوټرز په دې نتورک باندې کنیکټډ دي هغه ته د آی پی ایډرس اساین کوي آی پی ایډرس هغه ته ملاوي کېږي چې کوم کمپیوټر دلته کېشتا they can obtain IP address from the DCP server اوس مثال به تور
دلته مونږ سره یو بل سب نیټ یا یو بل نتورک راځي او ماس کې مونږ سره راوټر لګېدلی دی. څه لګېدلی دی؟ راوټر. او دې خوا مو یو بل سب نیټ یو نتورک لرو او دلته کې مونږ سره کمپیوټرز موجود دي. مثال په تور دا ما راواغستو یو بل دا کمپیوټر مونږ سره په دې نتورک باندې موجود دي. اوس پرون ما تاسو ته ویلو چې کله هم یو کمپیوټر غواړي چې ماته د آی پی اډرس ملو شي په نتورک باندې نو دا څه کار کوي؟ دا یو ډسکور پیکټ په نتورک باندې لیږي او دا ډسکور پیکټ سی وي براډکاسټ وي. دا خبره ما درته کړې وه که نه؟ نو دا یا ساتئ ډسکور پیکټ بای ډیفالټ راوټر ته چې کله راشي براډکاسټ راوټر بای ډیفالټ براډکاسټ پیکټ یو قسم لا ایکسپټ کی او آلته کې داسو کی ډسکارډ کی ختم کی. دا مخکې نه زوم دې مقصد د پرام تور باندې راوټر استعمالي کې هم ټو ډیوایډ براډکاسټ نتورک اور ډومینز. نو ډسکور الریډي براډکاسټ وي نو چې دا ډسکور مخکې په نتورک باندې زینا یعنی معنا دا چې ډي سی پی سرور ته راځي نه نو دغه کمپیوټر ته به آی پی اډرس نه ملاويږي. چې دغه کمپیوټر ته آی پی اډرس نه ملاويږي دا به بیا په کوم اډرس باندې کنفیګر شي؟ 169.254.0.0 سمثینګ په دغه رینج کې به موږ سره دا سو شي کنفیګر بشي. نو دلته کې خو بیا مو ویلو چې مشکل راځي اتوماتیک آی پی اډرس ته او هغه یلو سیمبلی او سمپل لوکل نتورک غونډه کې حساب شي موږ سره لیمیټډ شي. نو دا مشکل مونږ نه غواړو. نو دې لپاره به موږ څه کولای شو چې په خپل نتورک کې مونږه ډي ایچ سی پی ریلی ایجنټ کنفیګر کو. دا ډي سی پی ریلی ایجنټ به موږ چرته کنفیګر کوو؟ په دې ځای کې کوم ځای کې چې موږ سره دا کلاینټ کمپیوټر دی دې ځای کې به موږ یو سرور کنفیګر کوو کوم ته چې موږ راوټینګ اینڈ ریموټ ایکسس سرور وایو او پر راوټینګ اینڈ ریموټ ایکسس سرور باندې به موږ یو پروتوکول دی هغه ته ویل کېږي ډي ایچ سی پی ریلی ایجنټ. دا به انسټال کو پدې کې بیا ورته مو خو چې زموږ د ډي سی پی سرور آی پی څه ده نو بیا به دا ریلی ایجنټ څه کوي چې ته به کله دا براډکاسټ دا ډسکور پیکټ راځي دته خو دا براډکاسټ راځي دا به دته راځي او دی مخکې دا بیا ایز ا یونیکاست راوټر ته ورکوي. نو چې کله راوټر نه دا راځي دی خو مخکې ډي سی پی سرور ته واپس بیا دته راځي او د کلاینټ ته به څه کېږي آی پی اډرس به ملاويږي. یعنی یو قسم دا سرور دا ډسکور پیکټ څه کوي ریلی کوي به مخکې به لیږي کوم چې عام سچویشن کې نه ځي. نو دغه مقصد د پاره مونږ څه یوز کوو؟ ډي ایچ سی پی ریلی ایجنټ یوز کوو. په مقصد پېښ وې که نه؟ ها او دا په راوټر نتورک انوایرمنټ کې مونږ سره استعمالېږي. ها دا سیستم باندې د پی دا 13 هدا وخت کې زه د بل سرور ته راغلم دا ډي سی پی ریلی ایجنټ ډیمونسټریشن لپاره دلته کې ما ریموټ ایکسس سرور انسټال کو او دا چې کله انسټال شي تاسو به راشئ ټولز ته او په ټولز کې به تاسو راشئ راوټینګ اینډ ریموټ ایکسس ته. مثال په تور تاسو دا زوم کې چې دا هغه سرور دی کوم سره په دویم سب نیټ کې دی. هله مراشو سرور ته دا بیا مخکې تاسو ټاپک شته به وایي ښه دا ما رائټ کلیک کړ کنفیګر اینڈ انیبل راوټینګ اینڈ ریموټ ایکسس دا سمپل ویزټ دی دا فل حال ځ نیکسټ کومه کسٹم کنفیګریشن نیکسټ LAN routing of the next finish. Start service. هذا چکلو شي دینه پس به مرا شو IP version 4 ستا برا شو جنرال باندې رائټ کلیک کړئ او ستا برا شي نیو راوټینګ پروتوکول د لخکاری کنه DHCP
ریلی ایجنٹ بس دا به انتخاب کوي اوکے بکی مونږ سره راغلو ډي سی پی ریلی ایجنٹ په دې به رائټ کلیک کوي اوس ته به راشئ پراپرټیز او دلته به تاسو د ډي سی پی سرور آی پی اډرس ورته وښایي چې کله هم تا ته دغه شانتي ډسکاور پیکټ راځي د کلاینټ نه نو دا به ته چاته لیږي دغه ډي سی پی سرور ته به لیږي مثال به طور نور وي د هغه آی پی اډرس هم ورکړه دا سمپل کنفیګریشن دی د ریلی ایجنټ دا سمپل کار دی خو مقصد یې څه هغه ما تاسو ته ایکسپلین ها دې نه پس راغلم د مین ډي سی پی سرور ته نیکسٹ موږ سره راځي د ډیټابیس بیک اپ او ریسټور د ډیټابیس بیک اپ موږ په دې خاطر اخلو که مثال په تور چرته دا سرور فیل شي هارډویر فیل شي نو چې کوم د ډي سی پی ډیټابیس ته هغه خلاص شو نو موږ غواړو چې د دې ډیټابیس ځان سره بیک اپ وساتو کاپی وساتو او کله کدا شاندې سم مشکل راشي نو بیا هغه ډیټابیس مونږه واپس ریسټور کولی شو بای ډیفالت د ډي سی پی سرور اتوماتیک خپل ډیټابیس جوړي خپل دا څه کوي ډیټابیس بیک اپ جوړي که زه لګ راشم پراپرټیز ته او مې بدل د کې زه راشم دیز ته ساري properties wrong place again I think چې دلته دی دا دی نو ګوره د ډي سی پی ډیټابیس پات هم تاسو لیدئ شئ او دین علاوه د بیک اپ پات هم تاسو کتئ شئ د ډي سی پی ډیټابیس پات دا صحیح دی خو د بیک اپ د لپاره موږ ته پکار ده چې موږ سوګو بیل پاتو ساتو یعنی که اوس فار ایگزامپل وینډوز کرپټ شو یا دا دوباره مونږ انسټالیشن وکړو سم مینټیننس وجه نه نو هغه بیک اپ هم لاست کیږي کنه نو مونږ بیک اپ د لپاره سوکو الټرنیټ لوکیشن وساتو اوس بیک اپ اخلو څنګه مونږ به رائټ کلیک ودلتا او ښکار درته بیک اپ دا اتوماتیکلی هم دا پات ته مونږ راولي چې کوم د ډي سی پی د بیک اپ ته خو زه دا نه انتخابوم زه راځم یو بل پارټیشن ته دغه غوځم سره یو پارټیشن دی او دا ګورم چې دا ماته اکسیسیبل دی کنه ما دا نیټورک پات واغستو ډي ان پی سي صحیح ده او لیټس سي دلته کې ما فولډر واغستو سی سی ان ای کلاس والا البته دلته یو فولډر هم جوړول شي زه لیکم ډي ایچ سی پی بیک اپ او دا ما سوکل اوکے مې کو پرمیشن نشته اکسس ډینایډ راځي ما سره فلحال پرمیشن نشته نو زه به څه وکړم دغه بیک اپ نه دلته به یو نوی فولډر جوړ کړم دې ته به نوم ورکړم 5 اپریل چې ما ته ښکاري چې دا د کوم ورځ بیک اپ دی او څه به وکړم اوکې بیک اپ موږ سره جوړ شو بیک اپ کې سره راځي څومره چې سکوپ کنفیګریشن دی ایډرس پول دی او خاص کر دا ایډرس لیز دا معلومات هم پکې راځي او دین علاوه ریزرویشن چې کوم معلومات دي دا هم په دې بیک اپ کې شامل دي موږ سره ٹھیک ده اوس مثال به تو چرته دا سرور مونږه خراب شو فیل شو او مونږه دوباره یو بل سرور کې فار ایگزامپل دغه سیم کنفیګریشن را وصل غواړو د ډي سی پی له سره یا دا سرور مونږه ټیکو او دوباره هغه سیم کنفیګریشن مونږه را وصل غواړو نو دا به څنګه راولي د ډیټابیس هغه ریسټور د لارې به راولي نو ګوره زه به دا رائټ کلیک کوم پدې دا به زه ډیلیټ کوم ختم به چې تاسو پوه شئ دا پورا کنفیګریشن ما سو کو ختم مې کو صحیح ده اوس راځم بلکې دا زه کوم دا اناتورایز کوم هم راځم په سرور رائټ کلیک کوم دې ځل بس کلیک کو ریسټور ګورس بیک اپ ترالو کنه ته کوم بیک اپ غواړې اپریل والا غواړې یا دا بل نو ما اپریل والا فولډر سلیکو اوکے مې کو دلته وایي چې ان order to changes to take effect the service must be stopped and restarted یس مشکل نشته ودا یس کې دوس لګیا دی ډي سی پی ډیټابیس کیږي ریسټور کیږي دا چې کله ریسټور شي نو بیا موږ ګورو چې واقعا کوم هغه سم بیک اپ کړو هغه موږ سره واپس راغلل قرار نغلل the database was restored successfully سکوپ ګورو ما ښکاری نه اسمنه ما ایډرس پول کې تاسو ګورئ ما رینج اف ایډرسز دي
ایډریس لیست کې تاسو ګورئ ما چې ایډریس لیست هم کاپی کیږي دین علاوه کا ریزرویشن تاسو خو دلې هغه هم ښکارا کیږي یو کار تاسو کوي چې دوباره دا سرور سو کوي اتورایز کوي ریفریش کوي بدا شروع شو ټیک ده او دا شانتي تاسو څه کولای شئ چې دا ډیټابیس کوم پات ته زبراشم کمپیوټر ته سی ونډوز دلته به وی डी एच सी पी सिस्टम 32 सिस्टम 32 کې موږ سره د डी सी पी او دې کې ګوره دا بیک اپ دا ور دا डी सी पी ډیټابیس ته خو بیک اپ موږ سره کم یو دی کم چومه جوړ کو دا 5 اپریل تر راشي دا صحیح ده نو دا بیک اپ تاسو سو کوي دا ځان سره کاپی کوي او بل سرور ته راړي مثال په تور دا کریش بل سرور تاسو جوړ کو هغه ز डी सी पी تاسو کنفیګر کړی دی تاسو ورشه التزا سو کوي په دغه طریقې ریسټور کوي ٹھیک ده خو چې کله تاسو ډیټابیس ریسټور کوي یو کار تاسو کوئ چې په سرور باندې رائټ کلیک کوي ساري دی آی پی ورژن 4 باندې دلته سو کوي دلته به وی ریکنسایل مینز چې زه کتل غواړم چې ډیټابیس کنسسټنټ دی که کنسسټنټ نه دی دا د دې ریسټور د لپاره هم ضروري چې زه ویریفای کوم مرسم چې بالکل ټیک دی وکنه او عام سچويشن کې هم پکار ده یعنی موږ غواړو چې د سرور کم رجستری ده او د डी सी पी کم ډیټابیس ته د خپل منځ کې سینکرونایز وي سینک وي یعنی مطلب دا دی چې اوس رجستری دا وای چې فلان کې ایڈریس کمپیوټر ته ورکړی شوی دی یعنی مثال په تور 192.168.100.15 کمپیوټر ته ورکړی شوی دی خو د डी सी पी ډیټابیس کې دا انټری ده چې دا ایڈریس اویلیبل دی چې کمپیوټر ته آسان شي نو ته بیا څه کا انکنسسټنسی ده کنه ته په سرور رائټ کلیک وسو کا ریکنسایل کا ویریفای کا نو دا مشکل بسو شي حل بشي البته به د डी सी पी په ډیټابیس کې مرشي چې دا ایڈریس الریډي آسان شوی دی او که د سکوپ له سره کې نو بیا دلته رائټ کلیک وسو کا ریکنسایل ویریفای ډیټابیس کنسسټنٹ دا کینسل کړه ٹھیک ده پوه شو لګا نه ها اره او چې صرف کنسسټنټ لپاره مدا کو د علاوه که تاسو डी सी पी سټیټسټکس کتل غواړئ نو دلته تاسو په سټیټسټکس باندې کلیک کړئ دلته تاسو ته डी सी पी له سره چې څومره سټیټسټکس دي هغه معلومات تاسو لیدئ شئ البته تاسو دا ریفریش کولای هم شئ ښکار دلته ډیفرنٹ انفارمیشن دی او د سکوپ له سره هم تاسو دا لیدئ شئ نو هغه اورال د سرور له سره خو دا د سکوپ له سره خو ٹھیک ده باقاعده دي کې سب پراپرټیز نو دا خپل چک کې سمپل دی डी एन एस له سره دي خاص کر فلټرز له سره تاسو کته شي ایڈوانس آپشنز دي دا هم تاسو لیک خو بیا د خپل چک کې که مشکل بیا ماته وي ښا نو دې پور چې کوم تاسو ټاپکس هغه ما کاور کړئ لیکي خو مشکل نشته دا پریکټس کې بیا سی وینو ماته وایي ښا که مشکل لري کنه بیا ما سره شیر کې خو فل حال دا پریکټس کې چې سم وي